قربان دي شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته قربان دي شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو له اوږده سفر وروسته خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ سیمې ته راورسېدو، چېرته چې وه داسې کورنۍ ژوند کوي چې په هر ډګر کې د ستونزو سره مخامخ ده. دغه کورنۍ یو سپین ږیری کال لري. دغه کورنۍ کې 4 معذوره کسان دي چې لومړی دغه ورور چې تاسې ګورئ په داسې یو حالت کې ده چې هېڅ شي باندې نه پوهېږي. دویم دغه ورور چې تاسې ګورئ د دغه ورور لاس فلج دی، خدای پاک هم داسې پیدا کړی دی. که داخل ته لاړ شو، داخل بیا بل تصویر دلته دا د ما خور ده چې داسې یو وضعیت کې ژوند کوي چې هر تصویر یې دردونکی دی. که له دې نه نور هم لږ مخکې ولاړ شو، دلته بیا موږ دغه ورور ژوند کوي، دغه ورور اوسېږي چې دا هم په دې حالت باندې دی، په دې حالت باندې دی. قدرمن لیدونکو د دغې کورنۍ هر ځای چې ګورې سړي ته درد ورکوي. دلته دومره درد موجود ده چې د کورنۍ اکثره غړي په داسې مرض باندې اخته دي چې هېڅ شي باندې نه پوهېږي. خورې دغه ژاوله واخله، دا ژاوله دا ژاوله واخله خورې واخله دا واخله که نه. قدرمنو لیدونکو دا هغه خلک دي چې الله پاک ته ډېر نږدې دي. دا به د الله پاک نه مرور وي، الله پاک به دوی په خوله کوي. دا ډېر بهترین خلک دي. خورې دغه ژاوله واخله خورې. قدرمن لیدونکو د دغې کورنۍ ټول بوج په دغه سپین ږیري کاکا باندې دی. کاکا سړی مش جوړې تکړه یې، بیا دې ښه ده، ژوند ښه ده، ښه خوی ښه جوړې الحمدلله. کاکا لنډ دا کیسه راته وکړه چې دا کورنۍ څه رقم ته مخ ورته وړې. دا خو ډېره سخته ده چې په کورنۍ کې د 4 غړي، هغې کې 3 په داسې یو حالت کې چې هېڅ نه پوهېږي، یو زوی دی په داسې حالات کې چې هغې لاس نشته. دا څنګه مخ ته وړې کاکا؟ دا حال کومک دا دوم د خلک دا کومک سره کو زکوتر کوي، نه را کومک سره کو الله په نوم صدقه دغه سره کو په دا نه زه دا ګزاران کوم، نه رسې نه لرم. قدرمن لیدونکو مونږ بهتره وګڼله چې دغه سپین ږیري کاکا ته داسې یو کاروبار جوړ کړو چې د ده دغه معذوره کورنۍ یو څه په ژوند کې تغییر راشي، یو څه په خپلو خپو باندې ودرېږي، یو څه د دوی هیلې چې دغه کاکا نه یې لري هغه هیلې ورپوره شي. نو کاکا مونږ وړو ځان سره هغه سخي ته یې وړو، انشاءالله چې کاکا بل ته بیا ډېر خوشحاله شي، له هغې ځای نه به د خوشحالۍ ډک راځي او په ډک لاس به راځي. زما دغه خویندې او وروڼه به انشاءالله بیا خوشحاله وي، خفه به نه وي، هغه خپل کار به انشاءالله په اسانه مخته یوسي. کاکا راځه مونږ سره چې ځو، ستاسو دپاره یو بهترین زیری لرو چې انشاءالله هغې ځای نه بیا ډېر ته خوشحاله راځي، بیا به داسې څېره کې به داسې خفګان نه وي. راځئ چې ځو. زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته قربان دې شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما
شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته قربان دې شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته لمنا دې خالشال جنگو او له غمونو لمنا دې خالشال جنگو او له غمونو شیرنګ په خوشاله یو خبر مان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته قربان دې شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته ذلیل دې دښمنان شرف دې ساته په امان کې ذلیل دې دښمنان شرف دې ساته په امان کې مدام دې ودان غواړم لا الله نه خدای دې ساته قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست د دوکان ابتدایي کارونه خلاص شول دوکان آماده شول دغه دوکان مو د هغه چا دپاره آماده کړی وړاندې چې تاسو د دغه کاکا دغه ویډیو ولیدله د کورنۍ حالات مو ولیدله بیا هم له ټولو مسافرو وروڼو نه چې په د دوه منده او د کابل او د خوست لویې لار باندې تېرېږي تاسې د دغه کاکا نه سودا وکړئ او په ټوله کې د زعفرانو له دروند کام نه مې هیله ده چې تاسې هم له دغه کاکا نه سودا وکړئ تر څو د ده کاروبار وده وکړي د ده هغه دردمنه کورنۍ د ده هغه بېوزله کورنۍ یو څه راښه شي او یو څه هغه خپلو هیلو ته ورسي کومې هیلې چې دوی لري کاکا ته دوکان سپارو کاکا راغواړو تر څو له دغه ښار نن د خپل کور ته خوشحاله لاړ شي هغه مزدوره چې کور کې څلور مزدوره بچیان لري هغې دپاره له خپل دوکانه یو شی وړي هغه کور کې خوشحاله کړي ښایست به دې ورنه کړم په جهان خدای دې ساته کاکا ښه راغلې جوړ تکړه بیا دې ښه ښه جوړې تو سره چې موږ ژمنه وکړه په کور کې تو د کورنۍ حالات چې موږ ولیدو ډېرې ودردولو ډېرې خفه کړو تو دې پوره چې موږ کومه تحفه لرله دغه دوکان دی مبارکي ته بیا د هم کاکا مبارک شه خدای دې وکړي چې کاروبار دې راون شي ته رښتیا هم دې موږ اتلې ته د سپینه ګیره د خپل بچون دپاره خپل فامیل دپاره لګیا یې هغه څلور معذوره چې په کور کې در سره د هغې دپاره مخته یې حلال نفقه ګټئ ته دې موږ دپاره نن اتلې ته دې موږ دپاره هغه څوک یې چې بیخي ډېر موږ ویاړ کوو افتخار کوو خوشحاله اوسئ موږ در سره یو هیڅ تشویش مه کوه صحیح ده انشاءالله هغه بچي دې خوشحاله ساته موږ در سره یو هر وخت سره یو بیا هم مبارکي درته وایم مبارکي درته وایم نور موږ ته اجازه ده راکړه دا د دوکان دا د هر شی دا د یخچال هم لري ښه ور نه ډک هر څه نه ډک صحیح ده دا د خپل دوکان پیپسي ته وچکه دا یو ورځ وچکه زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته کاکا داسې فکر دې کولی په ژوند کې چې ته به د خپل دوکان انرژي وچکې فکر دې کولو خو الله پاک ډېر غفور او رحیم دی الله پاک انسان لپاره هر څه ورکوي څومره خوشحاله یې مبارکي درته وایم خوشحاله اوسئ قدرمن دوستانو دغه وه د نن ورځې خپرونه موږ په دوه منده کې د دغه سپین ږیري کاکا سره تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو
خدای فامان موږ لیدونکو ته یو خندا وکړه خدای فامان شیرین افغانستان خدای دې ساته زما شیرین افغانستان خدای دې ساته